د ارزګان په چنارتو ولسوالۍ کې د غجان په نوم د اوبو د یوه بند د تړلو د پروژې چارې نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د اوبو او انرژي وزیر او د ولایتي مسؤلینو لخوا رسما پیل شوې. تفصیلي په راپور کې. ارزګان کې د ترینکوټ پر سیند د اوبو مهرولو د ستره پروژه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ډیزاین شوې وه چې تر کابو 4 لسیزو وروسته نن عملي کار پیل شو. د دې پروژې د پرانیستنې پر مهال د مرکز کابل څخه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په ګډون د اوبو او انرژي وزارت وزیر او یو شمېر نور مسؤلین هم راغلي وه. د پرانیستنې په تړاو جوړو شوو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د دې پروژې پلي کول د اوبو د مدیریت د کرنې او اقتصادي ودې لپاره ارزښتمن ګام وبولي. دغه راز د مراسمو کې د اوبو او انرژي وزیر وویله چې نږدې راتلونکي کې به د ولایت کې د سولري برېښنا تولید د کجکي له بند څخه د برېښنا د لین د لیږد او د شپلوغ بند جوړولو چارې هم پیل شي. د افغانستان غونډې کرنیز هیواد لپاره د اوبو مدیریت او ذخیره کول له بل هڅه زیات حیاتي ارزښت لري او اهمیت یې ډېر زیات دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې موږ د اقلیمي او موسمي بدلونونو سره مخ یو. غجان بند د افغانستان د ملي پراختیا شرکت له لوري د معدن د ورکړې په بدل کې جوړیږي. نن عملي کار شروع د عملي کار شروع دا معنا چې نور په دې بند کې سکتګي نه راځي، دې ته باید عملاً کار پې شروع یو، دا بند به تړل کېږي او دا دې تاسو ټول ته مبارک وي. د ارزګان ځایي مسؤلینو د اسلامي امارت هڅې د ارزګاني ولسونو د پرمختګ برخه کې د ستاینې وړ بولي. وايي د اسلامي امارت راتګ سره د ولسونو هیلې په حقیقت بدلې شولې او ټول ملت د ارزګان ولایت خلک نن ورځ چې موږ په دې لاره راتلو فکر هم کوو لکه چې د اختر ورځ ده. پخوا به د اختر لمانځو ته خلک روانو، نن ورځ د مرکز او د ولسوالیو نه په دې سړکو پیاده خلکو منډې راوهلې. نو دا د شکر ځای دی چې نن هغه خوبونه چې موږ لیدل زموږ پلار و نیکه چې خوبونه لیدل هغه نن په رښتیا باندې بدل شول. ځایي ولسونه د دې سترې پروژې پیل د اوبو د مهرولو برخه کې خورا ستر ګام بولي. دا بند د ارزګان د خلکو لپاره ډېر مهم دی او د ارزګانیانو هیلې ډېرې پیدا شوي دي. د دغه بند افتتاح په مراسمو کې خلکو ته ډېر هیلې پیدا شولې او دا د ارزګان لپاره ډېر مهم بند دی او باید جوړ شي. د ارزګانیانو د کلونو انتظار همدلته نن پای ته رسېږي. داسې مهال چې اغاجان بند چې ارزښت خورا مهم دی. د مسؤلینو په وینا د دې بند په تړلو سره به څه باندې 1 لاک هکټاره ځمکه خړوبه شي او د برېښنا د اسانتیا لارې چارې به هم برابرې شي. اجمل وصال د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د ارزګان چنارتو سیمه.